ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په سکرین باندې کوم تاسو ویډیو وینئ چې ډیره ښایسته او ډیر وایرل ټرینډ ویډیوګانې دي ملګرو چې تاسو انسټاګرام فیسبوک ټیک ټاک ته اپلوډ کړئ او ډیر زیات ویوز به پرې ترلاسه کړئ. ملګرو دا ویډیو به راځو موږ باندې نن ایډیټ کوو. نو ملګرو دا ویډیو ایډیټ کولو لپاره یو اپلیکیشن ته ضرورت ده چې الایټ موشن په نامه باندې اپلیکیشن ده. ملګرو دا اپلیکیشن به زه تاسو ته د ټیلیګرام په چینل کې درکم چې پرو اپلیکیشن به درکم او که چیرته تاسو له پلی سٹور څخه را ډاونلوډ کړئ هغه کې ملګرو واټر مارک دا هغه واټر مارک تاسو نه سي ریموو کولای. دا هغه لپاره به تاسو پیډ ورژن اخلئ. ملګرو راځو د ویډیو شروع کولو طرف ته. ملګرو د ویډیو شروع کېدو مخکې کې زموږ چینل مو نه سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته یو څه ترلاسه کړئ او ویډیو سره لایک کړئ. ملګرو را بشئ الایټ موشن اپلیکیشن چې دا به تاسو راخلاص کړئ. کله چې لایټ موشن اپلیکیشن راخلاص کړئ ملګرو دلته به تاسو پلس آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله مو پلس آپشن کلیک وکړو دلته ملګرو تاسو وینئ د ریشوګانې د خپل اندازې کوم ریشو تاسو خوښه هغه به انتخاب کړئ او دلته به ملګرو تاسو لاندې په دغه ځای کې د بلیک چې لیکل دلته به تاسو بیک ګراوند انتخاب کړئ. زه راځم سپین بیک ګراوند انتخابم او لاندې به د کریټ آپشن باندې چې د به تاسو کلیک وکړئ. ملګرو دا د ما کریټ آپشن باندې کلیک وکړ نو اوس په دغه د بعد تاسو د پلس آپشن باندې کلیک وکړئ. دلته پلس آپشن مو ملګرو کلیک وکړ دغه نه بعد به د میډیا آپشن ته راسئ. میډیا باندې چې کلیک وکړو دلته به تاسو خپل یو ویډیو راواخلئ. زه راځم یو ویډیو راخلم ملګرو. دا ویډیو ما راواخیسته او زه غواړم د دې ویډیو نه بیک ګراوند چې کوم د هغه ترې بیک ګراوند کې چې کوم وایس ده یعنې غږ ده سندره هغه یو دانه زه راخلم. ملګرو دلته به تاسو په دغه لیر باندې به کلیک وکړئ. چې د لیر باندې مو کلیک وکړ پاس د درې ډیک تاسو ته ښکاري په دې به تاسو کلیک وکړئ. درې ډیک باندې مو چې کلیک وکړو نو دلته به د ایکسټرا اډیو چې لیکلی په ایکسټرا اډیو باندې به کلیک وکړئ. تاسو اډیو به د دې څخه جدا سي او دا عکس چې کوم د ملګرو په دې به تاسو کلیک وکړئ د ویډیو باندې دا به تاسو ډیلیټ کړئ. نو ملګرو موږ سره دا ویډیو راغله. چې کله ملګرو دا ویډیو تاسو لپاره راغله نو ملګرو دلته به تاسو یو کار وکړئ چې په دا پلس آپشن باندې به بیا تاسو کلیک وکړئ. زه راځم بیا پلس آپشن باندې کلیک کوم او دلته میډیا ته راځم. چې کله میډیا ته راغلم د هغه څخه بعد ملګرو دلته تاسو خپل یو انځور انتخاب کړئ. زه راځم دلته یو خپل عکس ورته راخلم انتخابومې ملګرو دا ما عکس ورته انتخاب کړ. چې کله ملګرو عکس انتخاب د عکس چې تاسو غواړئ چې برابر راشي نو دا درې ټکي چې دي د درې ډاټ باندې به تاسو بیا کلیک وکړئ او دلته فول کمپوزیشن ایریا باندې به کلیک وکړئ چې د عکس په مکمل ډول په چوکاټ کې پوره راشي. نو دا د عکس زموږ پوره راغی خپل اندازې سره پې ورته برابر کړئ. نو دا د عکس زموږ پوره ملګرو دا عکس کله پروسه د عکس لیر باندې به تاسو یو ځل کلیک وکړئ او د پاس د آپشن چې په دې باندې به دوه ځلې کلیک وکړئ او لاندې به پر دې آپشن باندې کلیک وکړئ. چې په دې آپشن مو کلیک کړو نو ستاسو عکس به پر پوره اډیو چې کومه وه په هغه به برابر سي. په خالي ځای باندې بیرته یو ځل کلیک وکړئ. چې په خالي ځای مو بیرته یو ځل کلیک وکړو ملګرو دلته به تاسو اوس یو افیکټ لګوئ. دلته به راسئ په دغه باندې به کلیک وکړئ د انځور باندې او دلته د لاندې افیکټ چې ده په دې افیکټ باندې به یو ځل کلیک وکړئ او ایډ افیکټ باندې به کلیک وکړئ. ایډ افیکټ مو چې کلیک وکړئ دلته به ملګرو سرچ بار ته راسئ. په سرچ کې به تاسو دلته ولیکئ SIMPLE دا د ملګرو لومړی سر کې راغی سیمپل سټار فیلډ په دې آپشن به تاسو یو ځل کلیک وکړئ. چې په دې آپشن باندې مو کلیک وکړو نو سټنډرډ سیټینګ سره به ورته اپلای کړئ. چې کله مو دا ورته اپلای کړ نو په لومړی سر کې او په اخر کې به یو کی فریم ولګوئ. چې کی فریم ولګول په اخري کې فریم کې به د ایکس په پوزیشن چې ده په دې کې به د زیډ والیو چې ده دا به تاسو 550 کړئ. چې دا والیو مو 550 کړل نو دا ستاسو ویډیو به یو څه دا ډول ښکاره شي. چې کله مو دا والیو 550 کړله نو لاندې به دلته بیرته راسئ په دا دوم آپشن سکیل چې د سکیل والیو به 1.15 کړئ. 1.15 به راولئ. دا د ملګرو 1.15 مو پوره کړه. نو ستاسو لیدلی چې زموږ ویډیو یو څه دا ډول راغله. دغه نه به بعد ملګرو تاسو راسئ یو دنه ایکزیمیل به ما تاسو ته درکړی وي هغه ایکزیمیل به تاسو ځان ته څنګه کړئ را ډاونلوډ به کړئ چې زه به په ټیلیګرام چینل کې هم درکم او په ډسکرپشن کې به هم لینک درکم. نو دلته به دا ایکزیمیل د ملګرو دا دواړه داسې کلیک په وکړئ. چې په دواړو زه کلیک وکړم په دې آپشن باندې به دلته کلیک وکړئ. چې دلته مو کلیک وکړو کاپي دا ټو لیر چې لیکلی په دې کاپي ټو لیر باندې به کلیک وکړئ او دا به ستاسو سره کاپي شي. چې دا کاپي شي نو بېرته به تاسو راسئ خپل ایکزیمیل ته به راسئ خپل پروجیکټ ته. ملګرو دا دی زه هغه ته راغلم. چې کله دلته راغلم په دې آپشن باندې به بېرته تاسو کلیک وکړئ او دلته د پیسټ ټو لیر چې لیکلی په دې پیسټ ټو لیر کې به دا دواړه ورته پیسټ کړئ. چې کله هم دا ورته پیسټ کړئ ستاسو ویډیو به یو څه دا ډول راسي. چې دا کله دا ډول برابر سه نو ملګرو زه راځم دا لیکنه او هغه چې دا لږ څه ښکته راولم ځکه هلته زما په فیس باندې راځي او دا بل باندې کلیک کوم لږ څه داسې لاندې راځم.
دا چې کله داسې راغله نو په د پاس د ایموجي کوم چې دا په د ایموجي باندې به یو ځل کلیک وکړئ او پاس په دې اپشن باندې به بیا داسې کلیک وکړئ چې دې اپشن به 2 ځلې کلیک وکړه دلته به په دې اپشن باندې به کلیک وکړئ چې په دې اپشن باندې مو کلیک وکړو په بخښنې سره یو ځل به کلیک سره وکړئ نو دا دې زموږ په پوره هغه باندې د ایموجي چې کومه ده په پوره راغله تر ویډیو اینډ پورې نو ملګرو یو د بل ایگزیمیل زه تاسو ته درکړم چې لږ بلیک رنګ لري او ښایسته ایگزیمیل ده زما ملګرو دا تاسو لپاره درکړم دا به هم تاسو زما د ټلیګرام چینل څخه را پیدا کوئ چې دا دواړه به هم دا ډول را کاپي کوئ په دې اپشن باندې به کلیک وکړئ کاپي ټو لیر باندې به کلیک وکړئ چې کله دا را کاپي کړم دلته به بیک بیرته راوځئ چې کله بیرته بیک راووتئ نو په خپله پروجیکټ باندې به کلیک وکړئ او دلته به بیرته په دغه اپشن ته راسئ او دلته به پیسټ ټو لیر باندې کلیک وکړئ نو ملګرو زموږ ویډیو څومره ښایسته راغله څومره ښایسته اندازه سره برابره شوه نو بیرته به دلته دغه لیر د نوي لیر چې کوم دي دغه نوي لیر باندې به تاسې بیرته کلیک وکړئ چې یو ځل مو کلیک وکړو نو دې اپشن باندې به 2 ځلې کلیک وکړئ اخر ته به راشئ او دا ویډیو به دا ډول اخره پورې راولئ چې کله مو دا لیر اخره پورې راوست نو دلته به بیرته خالي هغه باندې کلیک وکړئ او د دوهم لیر باندې هم یو ځل کلیک وکړئ او دلته به په دې اپشن باندې 2 ځلې بیا کلیک وکړئ 2 ځلې مو چې بیا کلیک وکړو نو ملګرو په دې اپشن به بیرته کلیک وکړئ دا زموږ دواړه ایگزیمیل چې دي هغه په پوره ویډیو باندې سره برابر شو نو چې کله ملګرو دا په پوره ویډیو باندې برابر شول د هغه نه به بعد ملګرو تاسو اوس دلته راځئ په دې به یوه لیکنه کوو موږ راځو چې دا دې ځای باندې به لیکنه وکړو زه راځم سندرې ته غوږ نیسم چې اول سندره څه ډول په هغه باندې لیکل کوو ملګرو نو زما لومړی سندرې لومړی بیت چې د هغه د بې وفا جانان ملګرو دا به داسې زه راولم تر خپله اندازې پورې دلته نو دا به تاسې هر ځای کې به سندره اورئ په خپلې سندرې برابر به تاسې ولګوئ ملګرو دلته به په دې لیکنې اپشن چې په دې به یو ځل زه کلیک وکړم دلته به دا ایډیټ ستاسو ته ښکاري په دې ایډیټ باندې به کلیک وکړم او دلته دا چې کوم دی دا به زه ډیلیټ کړم او دلته به خپل پښتو لیکنه چې کومه دا به ورته ورکړم ملګرو په دې باندې به زه کلیک وکړم دلته ورکړم بې وفا جانان به زه هېر کړم دا بې وفا دلته به زه خپل مکمل بیت ورته ولیکم زر زر ملګرو دا د بیت ما ورته ولیکه نو دلته به زه دې اپشن باندې به یو ځل کلیک وکړئ او دلته نه به تاسې خپل یو فونټ ورته انتخاب کړئ زه راځم دا فونټ ورته انتخابوم دا فونټ به چې انتخاب کړه د ټیک مار نښه باندې به کلیک وکړئ ټیک مار نښه باندې مو کلیک وکړئ نو ملګرو تاسې اوس وګورئ چې زموږ سره دا بیت دا ډول راغی صحیح څه ملګرو دلته اوس دوم بیت ته چې موږ راځو په دې لیر باندې به کلیک وکړو چې کلیک مو په دې اپشن باندې به بیا کلیک وکړو او دلته نو دا لیر چې دا کاپي لیر باندې به کلیک وکړو دا لیر به موږ سره بیا کاپي شي چې کاپي شي نو په دې ځای کې به ملګرو په دغه اپشن باندې به بیا کلیک وکړو دلته خپله اندازې سره چې کوم چې مو سندرې دوهم بیت راغلی د پیسټ لیر باندې به کلیک وکړو دلته زه ګورم زما دوهم بیت چېرته ده ملګرو په دغه ځای کې راغلی پر زړګي به یې ملګرو دلته به د اپشن لیر باندې بیا کلیک وکړم د لیکنه باندې او دلته ته ډبل ایچ لیکلی ایډیټ باندې به دې په کلیک وکړم او دلته به راسم دلته به ورته ولیکم پر زړګي به دې هیر کړم دلته به زه خپل دوهم بیت چې د هغه به ورته ولیکم دا د ما دوهم بیت هم ورته لیکو نو ملګرو دلته به په ټیک مار نښه باندې کلیک وکړئ او دلته تاسې اوس وګورئ زموږ سره دوهم بیت هم راغی ملګرو دا لیر به یو ځل بیا تاسې دلته راواخلئ په دې اپشن به بیا کلیک وکړئ او د لیر به یې بیا را کاپي کړئ ځکه دوهم بیت کې زما دا ویډیو ده دلته به بېرته په دې اپشن باندې کلیک وکړم او پیسټ لیر باندې به وکړم
ملګرو کو ویډیو مو خوښ شوی نو ویډیو سره لایک کړئ او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ چې دا سره نوې او خوندور ویډیوګان تاسو ته راتلونکي کې هم وړاندې کوم. نو ویډیو سیو کول لپاره ملګرو په دې اپشن باندې دلته به تاسو کلیک وکړئ. دلته مو چې کلیک وکړو نو ملګرو دلته به د ایکسپورټ بټن چې لیکل په دې ایکسپورټ بټن باندې به تاسو دلته کلیک وکړئ او د ویډیو به تاسو ځان ته ایکسپورټ کړئ. ملګرو